بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام، ستړي مشئ. د کیمیا لسم ټولګي ښوونیزې خپرونې ته مو هرکلی کوم. هیله ده چې روغ رمټ او خوشحاله به اوسئ. ګرانو زده کوونکو، په تېره خپرونه کې موږ د نور څپییز او ضربي طبیعت، د کتلې او د انرژۍ د ریاضیکي معادلې او همداراز د ذرو د کتلو د څپو د اوږدوالي او د چټکتیا ترمنځ په اړیکو باندې بشپړ بحث وکړ. دا چې په نن درس کې څه لولو دا به په سکرین باندې ګورو. د درس عنوان کوانتم نمبرونه. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د درس تر پای وکولای شي چې کوانتم نمبرونه تشریح کړي، د اتوم په اصلي انرژیکي سویو کې فرعي انرژیکي سویې وټاکي، په فرعي سویو کې مقناطیسي او سپین کوانتم نمبرونه توضیح کړي. ښه نو څوک به وایي چې اوربیتال څه ته وایي؟ پوهیږم چې دا نوم تاسو ته نوی او ناشنا دی. په هر صورت زه به تاسو ته وایم اوربیتال یوه لاتیني کلمه ده چې د ځالې په معنا ده. په درې فضا کې هغه ساحه چې ښایي الکترون پکې شتون ولري د اوربیتال په نوم یادیږي، یا هم اوربیتال د هستې په چاپریال کې د هغې برخې څخه عبارت دی چې الکترون د شتون احتمال پکې زیات وي. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، په یاد ولرئ چې د اتوم کوانتم موډل تر ډیره پر اوربیتالونو باندې استوار دی، چې دا اوربیتالونه د یوې ډلې عددي پارامترونو په اساس پیژندل کیږي، چې دا پارامترونه بیا د کوانتم نمبرونو په نوم یادیږي. معلم صاحب څنګه کولی شو چې اوربیتال نو پیژنو؟ ډېر ښه محمد جانه، ډېره ښه پوښتنه مو کړه. د اوربیتالونو پیژندلو لپاره بېلابېل کوانتم نمبرونه کاروو. ښه نو دا چې دا کوانتم نمبرونه کوم کوم دي په اړه به معلومات په سکرین باندې وګورو. د اوربیتالونو د پیژندنې لپاره موږ څلور بېلابېل کوانتم نمبرونه کاروو چې عبارت دي له: یو اصلي کوانتم نمبر یا n، دوه فرعي کوانتم نمبر یا l، درې مقناطیسي کوانتم نمبر یا ml، څلور سپین کوانتم نمبر یا ms. له دې جملې څخه لومړني درې واړه کوانتم نمبرونه د الکترونونو د ځانګړتیاوو د تشریح یا وړاندوینې لپاره کارول کیږي. څلورم کوانتم نمبر په اوربیتالونو کې د الکترون حرکت توضیح کوي، چې د الکترون د سپین حرکت یعنی د ساعت د عقربې مطابق او یا مخالف حرکت وړاندوینه کوي، چې په همدې اساس څلورم کوانتم نمبر د سپین کوانتم نمبر په نوم یادیږي. ښه نو اوس پوه شوئ چې د اوربیتالونو پیژندلو لپاره له څه شي باید ګټه واخیستل شي؟ هو معلم صاحب. ډېر ښه. نو د دې لپاره چې دا ټول کوانتم نمبرونه په ښه توګه وپیژنو نو هر یو یې په تفصیل سره لولو. نو لومړی به اصلي کوانتم نمبر ولولو. دا چې اصلي کوانتم نمبر څه دی په اړه به معلومات په سکرین باندې ګورو. اصلي کوانتم نمبر یا n. اصلي کوانتم نمبر په یو اوربیتال کې د الکترونونو انرژي راښيي، چې کولای شي n مساوي 1، 2، 3، 4، 5 او داسې نور قیمتونه ځان ته غوره کړي. څومره چې د n قیمت کوچنی وي په هماغه اندازه د الکترون انرژي کمه ده. د بور په اتومي موډل کې د اصلي سویو شمیر په اصلي کوانتم نمبر پورې اړه لري. دلته n موږ ته راښيي چې الکترون هستې ته څومره نږدې دی. که n مساوي 1 وي، الکترون هستې ته تر ټولو نږدې قرار لري، او که n مساوي لای تناهي وي نو یو آزاد الکترون دی چې له اتوم څخه جلا او په لرې واټن کې قرار لري. دا چې د هایدروجن اتوم یوازې یو الکترون لري، ډیری ښایي داسې وانګیري چې دا اتوم به یو اوربیتال لري، چې په دې حالت کې دا انګیرنه سمه ده او n مساوي 1 دی. مګر د هایدروجن یو الکترون کولای شي لوړو انرژیکي سویو ته تحریک شي، چې دلته ممکن n مساوي 2، 3 او داسې نور قیمتونه واخلي. قدرمن لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، د اصلي کوانتم نمبر په اړه مو خو بشپړ معلومات په سکرین باندې ولیدل. اوس نو هم راځئ چې د همدې موضوع په اړه د لا ښه پوهاوي په خاطر یو ځل بیا سکرین ته متوجه شو.
ډېر ښه، اوس به نو هم د فرعي کوانتم نمبر په هکله وغږیږو چې دا کوانتم نمبر څه شی دی او کوم معلومات موږ ته په لاس راکوي. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، فرعي کوانتم نمبر د زاویوي مومنټ کوانتم نمبر یا هم د اوربیتال کوانتم نمبر په نوم هم یادیږي. دا کوانتم نمبر د اوربیتال ډول تشریح کوي، لکه د اس اوربیتال، پی اوربیتال، ډي اوربیتال او داسې نور. همدارنګه دا کوانتم نمبر د الکترون د زاویوي مومنټ جسامت ټاکي او د اتومي اوربیتال شکل تعینوي، چې اوس به هم د دې فورمول په واسطه چې تاسو ته زه په سکرین باندې لیکم محاسبه کړو. ګرانو زده کوونکو، په دې فورمول کې ان د اصلي انرژیکي سویې شمېر راښیي چې د دې په مرسته کولی شو چې په اصلي سویو کې فرعي سویې وټاکو. ښه نو ګرانو زده کوونکو، راځئ چې د همدې موضوع په هکله عملاً یوه بیلګه وګورو او بیا به یې تاسو ته زه کار کړم. د بیلګې په ډول که n له 5 سره مساوي شي د فرعي سویو شمېر یې وټاکئ. په فورمول کې د n پر ځای 5 وضع کوو نو لاسته به راشي، یعنې که په دې فورمول کې چې مونږ مخکې ولوستو مونږ 5 وضع کړو، l مساوي کیږي 0 نه تر n منفي 1 پورې. نو که د n پر ځای 5 وضع کړو ال به مساوي شي 5 منفي 1. نو ال به مساوي شي له 0 څخه تر 4 پورې. نو د دوی دواړه عددونو ترمنځ چې کوم تام عددونه دي هغه مساوي کیږي. ال به مساوي شي 0 1 2 3 او 4 سره، یعنی 5 اصلي سویه 5 فرعي سوي لري چې دا فرعي سوي بیا په لاندې ډول په تورو ښودل کیږي، لکه څنګه چې تاسې دلته وینئ. ښه نو که چیرته ال مساوي له 0 سره وي نو اوربیتال یې اس، که چیرته ال مساوي له 1 سره وي نو اوربیتال یې پی، که چیرته ال مساوي له 2 سره وي نو اوربیتال یې هم ډي، او همدارنګه که چیرته ال مساوي له 3 سره وي نو اوربیتال یې هم اف نومیږي. او په 4 اصلي سویه کې ال 4 قیمتونه اخلي، یعنی 4 فرعي سویې پکې شتون لري. په 5 اصلي سویه کې ال 5 قیمتونه اخلي، یعنی 5 فرعي سویې پکې شتون لري. نو مونږ یې دلته هم لیدلی شو. لومړی اصلي سویه یعنی n مساوي د 1 سره دی نو ال 1 قیمت اخیستی، یعنی 1 فرعي سویه پکې شتون لري. دویم اصلي سویه n مساوي له 2 سره دی، ال 2 قیمتونه اخیستي. دریم اصلي سویه n مساوي له 3 سره دی نو ال هم 3 قیمتونه اخیستي، یعنی 3 فرعي سویې پکې شتون لري. او څلورم اصلي سویه n 4 قیمت اخیسته، یعنی څلورم اصلي سویه کې ال 4 قیمتونه اخلي، یعنی 4 فرعي سویې پکې شتون لري. ښه نو ګرانو زده کوونکو، که خوښه مو وي چې د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه واخلو. دا خو به ډېره ښه شي معلم صاحب. ډېر ښه. قدرمن لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه اخلو او له دمې وروسته بیا هم د څو جالب موضوعاتو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. نو یوه لنډه دمه. قدرمن لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، بیا هم د کیمیا لسم ټولګي ښوونیزې خپرونې دویم برخې ته مو هرکلی کوم. په لومړۍ برخه کې مو اوربیتالونه ولوستل او همداراز په فرعي او اصلي کوانتم نمبرونو باندې مو هم بحث وکړ او په دې باندې مو هم ځان پوه کړ چې په اصلي سویو کې فرعي سویې څنګه وټاکو. د خپرونې په دې برخه کې به د شروډینګر د څېړنو پر مطالعې ترڅنګ په ځینو نورو مهمو مسایلو باندې هم خبرې وکړو. نو ملتیا مو وکړئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو، دا چې شروډینګر د بېلابېلو اوربیتالونو اړوند فضایي جوړښتونه څنګه محاسبه کړل او رسم یې کړل په سکرین باندې به یې وګورو. ښه نو ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسې په دې شکل کې ګورئ، د اس اوربیتال فضایي شکل ښیي او ایکس وای او زیډ هم بېلابېل محورونه دي. تاسې د بل شکل ته متوجه شئ.
ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې تاسې په دې شکل کې وینئ دا شکل د پی درې بېلابېلو اوربیتالونو انفرادي او یوځایي فضایي شکل ښیي. ښه نو تر دې ځای خو به کومه ستونزه نه لرئ؟ نه معلم صاحب. ډېر ښه. اوس به نو هم دریم شکل او جدول هم په سکرین باندې وګورو تر څو په دې پوه شو چې اوربیتالونه په کوم ډول پکې شتون لري. ګرانو زده کوونکو دلته تاسو په سکرین وینئ چې د ډي شکل د بېلابېلو اوربیتالونو انفرادي شکلونه راښیي. همداراز ښه نو دلته تاسې وینئ چې د اف اوربیټال د مرسل ګل په شان شکل لري. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو دا هم د شروډینګر د څېړنو لنډیز چې هغه د بېلابېلو اوربیتالونو اړوند فضایي جوړښتونه د دې شکلونو په واسطه چې تاسو په سکرین کې ولیدل محاسبه کړل. ښه نو اوس څه لولو؟ معلم صاحب مقناطیسي کوانتم نمبر لولو. بالکل طارق جانا، هو مقناطیسي کوانتم نمبر لولو. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو مقناطیسي کوانتم نمبر هغه کوانتم نمبر دی چې د اوربیتال جهت تعینوي. دا کوانتم نمبر دا راڅرګندوي چې اوربیتال په ایکس وای او داسې نورو محورونو کې ځای لري. مقناطیسي کوانتم نمبر د منفي ال څخه تر مثبت ال پورې قیمتونه اخیستلی شي چې له دې فرمول څخه یې مونږ کولی شو چې محاسبه کړو. ام ال به مساوي شي له منفي ال څخه تر صفر او د صفر نه به تر مثبت ال پورې. که چیرته ال مساوي د یو سره شي نو ام ال به درې قیمتونه واخلي، یعنی نو ام ال به مساوي شي له منفي یو، صفر او مثبت یو سره. ګرانو زده کوونکو او قدرمنو لیدونکو په یاد مو وي چې په فرعي سویو کې د اوربیتالونو شمیر له دې فرمول څخه پیدا کوو. تاسې متوجه شئ. ام ال ساوي کېږي 2 ال مثبت یو. ښه نو ګرانو زده کوونکو دا چې د دې فرمول په اساس څنګه کولی شو چې مقناطیسي کوانتم نمبر پیدا کړو، یو بله بیلګه به هم کار کړو، خو لومړی به یې پوښتنه په سکرین باندې وګورو. پوښتنه: که n مساوي یو شي مقناطیسي کوانتم نمبر یې پیدا کړئ. قدرمنو لیدونکو تاسې هم ښه دقیق متوجه شئ. غواړو چې د دې پوښتنې ځواب پیدا کړو نو لومړی به زه بیا هم دا فرمول ولیکم. نو ام ال به مساوي شي مثبت یو. ګرانو زده کوونکو لومړی اصلي سویه یوه فرعي سویه لري چې کوانتم نمبر یې صفر دی. نو که چیرته اوس مونږ د ال په ځای د صفر قیمت وضع کړو نو لاسته به راشي چې نو ام ال به مساوي شي 2 ضرب د صفر جمع یو سره. نو دا به مساوي شي 2 ضرب صفر، صفر کېږي جمع یو خپل. نو دې نه به نتیجه واخیستل شي چې ام ال به مساوي له یو سره شي. ښه نو ګرانو زده کوونکو په دې معنی چې په لومړی اصلي سویه کې یو اوربیتال شتون لري. اوس نو د دوی د فرعي سویو د پیدا کولو په خاطر له دې فرمول څخه کار اخلو. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو د خپرونې په دې برخه کې به عملا یوه بله بیلګه هم کار کړو. ښه نو دا چې پوښتنه یې څه ده دا به هم په سکرین باندې وګورو. پوښتنه: که n مساوي 4 وي د ام ال، ال او اوربیټالونو شمیر یې پیدا کړئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو تاسې د دې بیلګې حل ته ښه دقیق متوجه شئ. ال مساوي کېږي n منفي یو. که دلته مونږ د n په ځای 4 وضع کړو نو مساوي به شي 4 منفي یو. نو ال به مساوي شي له 3 سره. دلته نو د 3 او د 0 ترمنځ چې کوم تام عددونه شتون لري هغه به هم ولیکو. یعنی ال به مساوي شي 0 1 2 او 3 سره. په دې معنی ګرانو زده کوونکو چې څلورم اصلي سویه څلور فرعي سویې لري، یعنی
ال مساوي کیږي له 0 1 2 او 3 سره. اوس نو همدا کومې فرعي سویې چې موږ ته لاسته راغلي په دې فورمول کې به یې وضع کړو. ښه نو ګرانو زده کوونکو زه هغه کومې فرعي سویې چې موږ وموندلې په دې فورمول کې چې تاسو ته به یې زه په سکرین باندې ولیکم وضع کوم تر څو مقناطیسي کوانتم نمبرونه یا هم د هغوی د اوربیتالونو شمیر لاسته راوړو. تاسې متوجه شئ. ML مساوي کیږي منفي L نه تر 0 پورې او د 0 نه تر مثبت L پورې. نو که د L په ځای مونږه 0 وضع کړو نو ML به مساوي شي منفي 0 نه تر 0 پورې او د 0 نه تر مثبت 0 پورې. نو ګرانو زده کوونکو او قدرمنو لیدونکو منفي 0 0 او مثبت 0 ټول په یو معنا ده نو ML به مساوي شي له 0 سره. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو دلته دې پایلې ته رسیږو چې لومړی فرعي سویه کې یو اوربیتال شتون لري. یعنی په دې ځای کې 0 د یو اوربیتال ښودونکی دی. ښه نو که نوره پاتې فرعي سویې په همدې فورمول کې وضع کړو نو موږ ته به لاسته راشي. ښه نو درنو لیدونکو دویمه فرعي سویه 3 اوربیتالونه لري چې ML مساوي کیږي له منفي 1 څخه تر 0 پورې او د 0 څخه الا مثبت 1 پورې. نو ML به مساوي شي منفي 1 0 او مثبت 1 سره. دریمه فرعي سویه 5 اوربیتالونه لري چې ML مساوي کیږي له منفي 2 څخه تر 0 پورې او د 0 څخه الا تر مثبت 2 پورې. نو ML به مساوي شي منفي 2 منفي 1 0 مثبت 1 او مثبت 2. څلورمه فرعي سویه 9 اوربیتالونه لري نو ML به مساوي شي له منفي 3 څخه تر 0 پورې او د 0 څخه الا تر مثبت 3 پورې. نو ML به مساوي شي منفي 3 منفي 2 منفي 1 0 مثبت 1 مثبت 2 او مثبت 3 سره. ښه نو ګرانو زده کوونکو په فرعي سویو کې د اوربیتالونو د شمیر د پیدا کولو په خاطر موږ له دې فورمول څخه کار اخلو. ښه نو فورمول او پکې وضع شویو قیمتونو ته په کتو ویلی شو چې فرعي سویې په ترتیب سره 1 3 5 او 9 اوربیتالونه لري. ښه نو ګرانو زده کوونکو خوښه مو نه ده چې د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه واخلو؟ ډېره ښه شي. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه اخلو، وروسته له دمې بیرته زه راګرځو. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو بیا هم سلام، ستړي مشئ. د کیمیا لسم ټولګي ښوونیز خپرونې وروستۍ برخه ده. ګرانو زده کوونکو په تیرو دوو برخو کې مونږه اوربیتالونه، فرعي او اصلي کوانتم نمبرونه او همداراز د بیلابیلو اوربیتالونو اړوند د شروډینګر څېړنې هم مطالعه کړې. دا چې په دې برخه کې مونږه څه لولو دا به په سکرین باندې وګورو. تاسې هم مهم ټکي له ځان سره یادښت کړئ. سپین کوانتم نمبر یا MS الکترون د هستې په شاوخوا کې له خپل دوراني حرکت څخه علاوه په خپل محور باندې هم څرخیږي چې د خپل سپین حرکت له کبله یوه مقناطیسي ساحه جوړوي، یا په بل عبارت هر الکترون د یو کوچني مقناطیس په ډول عمل کوي چې د مقناطیس قطبونه د سپین د حرکت په جهت پورې اړه لري چې د الکترون دا ډول دوه اړخیزه حرکت د سپین کوانتم نمبر په نوم یادیږي. د هرې فرعي سویې د اوربیټالونو شمیر د ML له اړوند قیمتونو سره سمون لري او په اعظمي توګه په هر اوربیټال کې یوازې 2 الکترونونه ځای نیسي چې د هغوی د سپین لوری سره مخالف دی. که چیرې د الکترونونو تاویدل د خپل محور په چاپیریال کې د ساعت د عقربې سره سمون ولري، د هغه د سپین قیمت -1/2 او که د ساعت د عقربې په مخالف طرف تاو شي نو د سپین قیمت یې -1/2 دی. اوربیټالونه په صندوقچه باندې ښودل کیږي. په هر اصلي سویه کې د اوربیټالونو شمیر له n مربع سره سمون لري
او د الکترونونو اعظمي شمیر له 2 مربع سره مساوي دی. ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې موږ په دې څلورګونو کوانتم نمبرونو باندې لا ښه پوه شو نو په یو مشترک جدول کې به یې په سکرین باندې وګورو. ګورئ په دې جدول کې لیدل کېږي چې اصلي سویې فرعي سویې هم لري او هره فرعي سویه خپل اوربیتالونه لري چې په اوربیتالونو کې د الکترونونو سپین کوانتم هم ښودل شوی او په پای کې په هره فرعي سویه کې د اوربیتالونو او الکترونونو شمیر ښودل شوی دی. ډیر قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو اوس هم د خپرونې په دې برخه کې د پاولي د پرنسپ په اړه غږیږو. ښه نو څوک وو او څه یې وکړل؟ مه حیرانېږئ په دې اړه بشپړ معلومات به په سکرین باندې وګورو. د پاولي پرنسپ د پاولي په نوم یو استرالیایي فزیک پوه وویل چې په یو ډیر شمیر الکترون لرونکي اتوم کې هیڅ داسې 2 الکترونونه نشته چې په ټولو 4 کوانتم نمبرونو کې له یو بل سره ورته وي. د نوموړي په وینا په یو اوربیټال کې یو الکترون همیشه -1/2 او بل الکترون همیشه -1/2 سپین کوانتم نمبر یا MS لري او کچیرې په اوربیټال کې یوازې یو الکترون شتون درلود نو کولای شي دواړه قیمتونه واخلي، یعنی په اوربیټال کې انفرادي الکترون د ساعت د عقربې مخالف او هم مطابق څرخېدلی شي. تل په یاد ولرئ چې د الکترونونو د انرژۍ حالات د اعدادو او د تورو په واسطه ښودل کیږي. معلم صاحب څه ډول ښودل کیږي؟ سمه ده محمد جانه، تاسې غوږ شئ وایم یې درته. هغه داسې چې د هغوی اصلي کوانتم نمبر د عدد په واسطه او دغه عددونه د هغه توري کیڼې خواته لیکل کیږي چې د انرژۍ فرعي سوي موږ ته راښیي او له یو ټاکلي فرعي کوانتم نمبر سره سمون لري. لکه یو اس ښیي چې الکترونونه په لومړی اصلي او اس په فرعي سویه کې شتون لري، لکه په دې تصویر کې چې تاسې وینئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو، سامرفیلډ بیا په خپله نظریه کې د اتوم د بیضوي او همداراز د دایروي مدارونو په اړه غږېدلی دی. د نوموړي نظریې پر بنسټ په یو ډیر شمیر الکترون لرونکي اتوم کې له دایروي مدارونو سربیره بیضوي مدارونه هم شتون لري چې یوه یې لویه او بله یې کوچنۍ شعاع ده. کله چې لویه شعاع د کوچنۍ شعاع سره مساوي کیږي نو دایروي مدار جوړیږي او که چیرته نه مساوي کیږي نو بیضوي مدار جوړوي، لکه په دې شکل کې چې تاسې وینئ. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، دا هم د نن ورځې د زده کړې پایلې. د زده کړې پایلې: زده کوونکو زده کړل چې اصلي کوانتم نمبر په یو اوربیټال کې د الکترونونو انرژي راښیي. د مدارونو یا اصلي سویو شمیر څرګندوي چې کولای شي n=1، 2، 3، 4، 5 او داسې نور قیمتونه ځان ته غوره کړي. فرعي کوانتم نمبر د اوربیټال ډول تشریح کوي، لکه د s اوربیټال، p اوربیټال، d اوربیټال او داسې نور. همدارنګه فرعي کوانتم نمبر د الکترون د زاویوي مومنټ جسامت ټاکي او د اتومي اوربیټال شکل تعیینوي. دا کوانتم نمبر د لاندې فورمول په مرسته پیدا کولای شو. مقناطیسي کوانتم نمبر د اوربیټال جهت او د هستې په شاوخوا کې مقناطیسي څرنګوالی راښیي. دا کوانتم نمبر څرګندوي چې اوربیټال په x او y او یا نورو محورونو کې ځای لري. سپین لاتیني کلمه ده چې د تاویدو په معنا ده. الکترون د هستې په شاوخوا کې له خپل دوراني حرکت څخه علاوه په خپل محور باندې هم څرخیږي او د خپل سپین حرکت له کبله یوه مقناطیسي ساحه جوړوي. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د خپرونې تر پایه مو راسره ملتیا وکړه. تر بلې خپرونې پورې تاسې په لوی رب سپارم. الله پامان.